السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړي بل چا ته قرض پیسې ورکړي دي. قرض اوس هغه ډېر وخت کېږي هغه پیسې ورته واپس را ورکوي نه، یا ورسره وعدې کوي. نو د دې پیسو زکات به څوک ورکوي؟ د دې پیسو زکات به هغه څوک ورکوي چې څوک مقرض دی، چې چا دا قرض ورکړی دی، یعنی دا پیسې چې چا ته راځي، څوک چې د دې مال مالک دی، چې چا ته قرض ورکړي په هغه یې بیخي زکات نشته. بیا دا چې چاته قرض ورکړي دي دا سړی به خالی نه وي، یا به د دې سړي نه دا پیسې په ځواني غالب او ګمان به دا وي چې دا ترې نه راوځي، یاره که دغه میاشت کې نه دا بله میاشت کې به یې راکړي، خو راکوي یې. نو په دې وخت کې به دا سړی کوشش کوي چې هر کال به زکات ورکوي. او که نه دا سړی داسې سړي ته ورکړی وي چې اراده یې دا نه وه چې را به یې کړي، یعنې په سلو کې 80 یا 80% رایه دا وه چې دا خدای والی ما ته پیسې نه راکوي، نو د دې پیسو دی بیا تر هغې زکات نه ورکوي چې تر څو پورې دا پیسې دې سړي ته لاس ته نه راغلي. چې کله ورته لاس ته راغلي چې څو کاله زکات نه ورکړی، د هغه ټولو به په یو ځل باندې زکات ورکړي. دا مسله فتاوی شامی کتاب الزکات کې صراحتا ذکر ده. نن د جمعې شپه ده، کوشش وکړئ ټول درود شریف ووایئ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیه.